د 2004 کال د جنوري په 8 د دوبۍ په ریګونو کې د نړۍ تر ټولو دنګې ودانۍ جوړولو کارونه پیل شول. تر کال 2004 پورې د نړۍ تر ټولو لوړ ودانۍ په تایوان کې د ټایپای په نوم وه چې لوړوالی یې 1510 متره څخه هم لږ ډیر و. خو په دوبۍ کې چې په کومې لوړې ودانۍ کار روان و اصلا د دې تصور هم نه کېده. دا ودانۍ نه یوازې د نړۍ تر ټولو دنګه ودانۍ جوړېده بلکې د نړۍ له دوهمې لوی ودانۍ څخه هم 2.5 لوړه وه. په داسې حال کې چې له برج خلیفه څخه د مخکې جوړ شوي لوړو ودانیو ترمنځ یوازې 10 یا 15 د لوړوالي توپیر و. خو برج خلیفه د نړۍ تر ټولو لوړې ودانۍ څخه 2.5 د لوړوالي په توپیر سره ټول ریکارډونه مات کړل. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. د دې ودانۍ پر جوړېدو تر 15 کلونو پورې وخت تیر شو او د 2009 کال د اکتوبر په اوله یې کار بشپړ شو او په دې شانداره مراسمو یې نړۍ حیرانه کړه. د برج خلیفه تر جوړېدو وروسته ډیرو هیوادونو ټټر وواهه چې تر دې به هم دنګه ودانۍ جوړوي چې ډیرو هیوادونو هڅه هم وکړه خو ټول پلانونه تر اوسه ناکامه پاتې شول. د 14 کلونو څخه ډیر تیر شول چې تر اوسه د برج خلیفه ریکارډ مقابله ونه کړل شوه. د دې لامل څه دی؟ اخر ولې د برج خلیفه ریکارډ ماتول دومره ستونزمن دي؟ کله چې د برج خلیفه د تعداد کارونه پیل شو نو انجینران له یوې لویې ستونزې سره مخ شول. په عام ډول لوړې ودانۍ تر ډیره په لویو ډبرو او سختو ځمکو جوړیږي خو په کوم ځای کې چې برج خلیفه جوړېده په هغه ځای کې تر ډیره کمزوري ډبرې او ریګونه وو. نو دلته پوښتنه دا پیدا کېده چې آیا د نړۍ تر ټولو دنګه ودانۍ به په دې کمزورو ډبرو ودرول شي؟ آیا دا ډبرې به د برج خلیفه په څیر ودانۍ وزن کم کړي؟ د دې ننګونې حل لارې لپاره د ساینس له بنسټیزو اصولو څخه کار واخیستل شو چې د فریکشن په نوم یادیږي. د برج خلیفه بنیاد په 192 پولادي ستنو ودرول شو. یعنی د برج خلیفه ټول وزن په 192 پولادي ستنو ولاړ دی چې په ځمکه کې تر 500 مترو پورې ژورې خښې کړل شوي دي. د برج خلیفه د ډیزاین لپاره ساختماني کمپنۍ ایمار د امریکا چیکاګو ښار له پیژندل شویو مهندسانو سره اړیکه ونیوله. د دې مهندسانو ټولې په تیر کې هم لوړې او عصري ودانۍ جوړې کړې وې. خو د نړۍ تر ټولو د لوړې ودانۍ ډیزاین ته دوی هم عاجز وو. دوی له داسې ننګونې سره مخ وو چې یو داسې ساختمان جوړ کړي چې په سلګونو زره ټنه وزن تم کړي او هغه هم 160 پوړه لوړه وي. مهندسانو د دې حیرانونکي او ستونزمن ډیزاین جوړولو لپاره شپه او ورځ پر ځان یوه کړه چې اخر یې هم د بیټر سټرکچر په نوم ډیزاین وړاندې کړ چې په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره په برج خلیفه کې وپیژندل شو. کله چې د برج خلیفه په پوړونو له یو څخه پر بل د جوړونې کار پیل وو خو تر یو څه لوړوالي رسولو وروسته یوه ستونزه رامنځته شوه. ستونزه دا وه چې کوم کانکریټ به چې دوی د ساختمان تر لوړو پوړونو لیږه خو تر وړاندې د کانکریټو وړل به د ځنډ له امله وچېدل. د دې مسلې یوازینۍ حل لاره د کانکریټو سیکشن سیستم و. یعنی د برج خلیفه له تل څخه تر سره پورې لوی پایپونه ولګول او د همدې پایپونو په واسطه یې د برج خلیفه تر لوړو پوړونو کانکریټ رسول. دا د کانکریټو داسې کم اندازه نه و بلکې په برج خلیفه کې د لګول شویو کانکریټو وزن له 100,000 پلانو سره برابرېږي. د دومره زیاتو کانکریټو پمپ کولو لپاره د نړۍ تر ټولو قوي پمپونه راوغوښتل او دا کار یې پرې ترسره کړ. پر ساختمان د جوړونې د کار 3 کاله وشول چې تر 140 پوړه پورې ورسېد چې دا وخت برج خلیفه د نړۍ تر ټولو دنګ بلډینګ ریکارډ په 142 چت کې جوړ کړ. خو د سامان آلاتو لیږد لپاره چې له دوی سره کوم کرینونه موجود وو دې کرینونو یوازې تر 120 چت پورې د سامانونو لیږدولو وړتیا لرله. دا یوازې د کرینونو خبره نه وه، هغه کاریګر چې په کرینونو یې د کار مسؤلیت لاره هغوی هم تر دې لوړوالي پورته له کار کولو څخه انکار وکړ. له همدې امله د بشري حقونو ټولې په ټوله نړۍ کې د کرین اداره کوونکو کاریګرو ته د کار اعلان وکړ او د نړۍ له مختلفو سیمو څخه یې دوبۍ ته راوستل. د کرین دې کارکوونکو په مختلفو ژبو خبرې کولې خو یوه د حیرانتیا خبره په دوی کې دا هم وه چې دوی له لوړوالي څخه هیڅ یریدل نه. دې کارکوونکو په 200 متره لوړوالي کې د ورځې 12 ساعته کار کوي چې د دوی په اړه دا هم ویل کېده چې د شپې له مخې دوی د کرین په کیبنونو کې وده کېدل. د برج خلیفه د تکمیل په نیټه کې یوازې 2 کاله پاتې وو چې دا مهال د ودانۍ ټول پوړونه تکمیل شوي وو. خو یو شی چې سرخوږی یې جوړ کړ هغه د برج خلیفه په تن د ښیښو لګول وو. په برج خلیفه ټولې 40,000 ښیښې چوکاټونه لګېدل. کله چې وخت راغی په برج خلیفه د ښیښې چوکاټونو لګولو خو د ښیښو له امله د ودانۍ په داخل کې د تودوخې درجه د دوبۍ په اوربلونکې ګرمي او د ودانۍ د لوړوالي له امله تر 100 درجې رسېدله. د دې ښیښو په دې ډول سره د لګولو به پر ودانۍ د 10 ځلو څخه زیات د برېښنا لګښت راته. پوره 18 میاشتې یوازې پر دې مسلې د حل کولو تېرې شوې خو آخر د وخت مشهور انجینر جون زراپا وویل چې ما سره د دې ستونزې حل لاره شته خو دا حل لاره به خورا قیمتي وي. د جون وړاندیونه ومنل شوه ځکه بله هیڅ لار نه وه.
جون یو ځانګړې ښیښه جوړه کړه چې د لمر وړانګې وګرځوي. خو د دې یوې ښیښې قیمت تر $2000 ورسېده چې دې ته ورته 40,000 ښیښې پکار وې چې یوازې په همدې ښیښو تر $48 میلیونه لګښت راته. همدارنګه یوازې د دې ښیښو لپاره یې شرکت جوړ کړ چې یوازې همدا ښیښې پکې تولیدېدې او په 4 میاشتو کې دا ښیښې او چوکاټونه د ودانۍ لپاره تکمیل کړل. د جوړونې وروستی کال و چې د پرانیستې مراسمو لپاره برج خلیفه دقیقاً تیار و. له برېښنا نیولې تر اوبو او ګیس ټول کارونه یې خلاص وو. خو څه ناڅه کارونه لا هم پاتې وو. د برج خلیفه تر ټولو لوړې سطحې څوکه پاتې وه چې پر دې د پولادو یو لوی پایپ لګولو پلان درلود چې 136 متره اوږدوالي سره یې 3.5 ټنه وزن لري. په ټوله نړۍ کې داسې کرین نه و چې د دومره وزن لرونکي سټیل د لوریځو هم پورته د برج خلیفه تر سره ورسوي. خو په هر حال دا کار ډیر اړین و ځکه دلته د برج خلیفه د پرانیستې نیټه خورا نږدې وه. اخر هم انجنیرانو دا پریکړه وکړه چې 136 متره اوږد دا راډ به د برج خلیفه ودانۍ په داخل کې جوړوو. همدارنګه دا راډ په وړو برخو تر ویشلو وروسته پورته یوړل شي او یو پر بل پسې ونښلول شي. دا چې اوس د برج خلیفه ودانۍ په بشپړ ډول تکمیل شوه، خو د کلونو کار له امله برج خلیفه له خاورو او ګردونو څخه ډک شوی و چې د بهرنۍ برخې په ښه توګه پاکول هم پاتې وو. د دې پاکوالي کومه بله لار نه وه. د همدې لپاره یې کاریګر په رسویو تر تړلو وروسته 40,000 بهرنۍ ښیښه‌یي کړکۍ پاکې کړې او تر نن ورځې پورې دا کار په همدې توګه د کاریګرو په واسطه کیږي. د برج خلیفه اړوند یوه تر ټولو د حیرانتیا خبره دا هم ده چې دا برج د نړۍ تر ټولو لوی LCD سکرین هم لري او د همدې سکرین په واسطه تاسې مختلفې ویډیوګانې انځورونه لیدلی شئ. د شاهرخ خان د پټان فلم تر خپرېدو مخکې د دې فلم ټریلر هم د دې ودانۍ په LCD نندارې ته وړاندې شي. په دې ټولې ودانۍ د جوړښت $1.5 بلیون لګښت راغی او له 12,000 څخه زیات کاریګر به پکې په یو وخت مصروف وو چې له 100 مختلفو هیوادونو څخه وو. نن ورځ دوبۍ نه یوازې د ټولې نړۍ سیلانیانو پام ځان ته اړولی بلکې یو نړیوال قوي اقتصادي بدلون یې هم کړی. د معلوماتو له کتلو او اورېدلو نړۍ مننه. کومه معلومات خوښ شوي وي له خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ.